دا په کراچۍ کې یو سرتړلی ورزشي کلب دی چې ځوانان پکې د قهوې او نورو غیر الکولي مشروباتو ګیلاسونو په لاس نڅاوي کوي. دلته نه شراب شته او نه نشهیي توکي، یوازې موسیقي او نڅا ده. د پاکستان د زیډ نسل ترمنځ بې الکولو او مخدره توکو دا شان محفلونه په دودي دا له هغو شپنیو کلبونو او محفلونو سره توپیر لري چې ډیر کله د شرابو او نشهیي توکو د کارونې له امله له چارواکو پټ وي. موږ به پخوا په تهکاویو کې محفلونه کول. دلته هغه شان فضا نه وه. اوس موږ خلک وینو، وسلیږو او ان شبکې جوړو. د دې پروګرام جوړونکو له ځایي حکومته د بې شرابو عام محفل اجازه اخیستې وه. دا شان غونډې او محفلونه د کراچۍ، اسلام آباد او لاهور په څیر لویو ښارونو کې په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دي. د یورو مانیټر د معلوماتو له مخې له تیرو 5 کلونو راهیسې پاکستان کې د بې الکوله مشروباتو بازار له 20% ډیر پرمختګ کړی او دغه راز د قهوې په څیر د ګرم څښاک کارول هم په چټکۍ سره ډیر شوي دي. پاکستان کې د میرمنو لپاره دا شان پروګرامونه او محفلونه هم په دودي ځکه په کلتوري لحاظ دغه هیواد کې د ښځو سړیو ګډ محفلونه ښه نه ګڼل کیږي. دا شان پارټیو کې ګډون ونډه یا فیس د بېوزله ځوانانو لپاره یوه ستونزه ده. په عام ډول د دې محفلونو ټکټونه له 3 تر 7,000 کلدارو وي چې هر څوک یې د ورکړې توان نه لري. خو بیا هم دا ډول محفلونه په مشهورېدو دي او دا د پاکستاني ځوانانو بدلیدونکي ټولنیز ژوند انځوروي.